السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. ملګرو، زه سفر امان تاسو په خدمت کې حاضر یم. تاسو ته به د سکرین باندې کتلی شي د کمپیوټر زده کړه په پښتو ژبه کې. ملګرو، دا ما یوه ویډیو سلسله شروع کړې دی چې دې کې به زه تاسو ته د وینډوز انسټالیشن او د سافټویر انسټالیشن او سافټویر موږ څنګه استعمالوی شو دا په خپلې پښتو ژبه کې ښیم. دې نه مخکې ما تاسو ته د وینډو ایکس پی انسټالیشن په درو سبقو کې ښیلی و और मुकम्मल तौर باندې ما هغه طریقه ښیلې وه چې یاره موږ به وینډوز ایکس پی څرنګه انسټال کوو. ملګرو، ما تاسو ته مخکې ویلي وو چې لیپټاپ وي که ډیسکټاپ پی سي وي، هغه دپاره بنیادي شی چې کوم دی هغه اپریټنګ سیسټم دی. که هغه اپریټنګ سیسټم د مایکروسافټ طرفه نه وي لکه د مایکروسافټ ټولې وینډوز دي، اور یا لینکس ولی وي لکه لینکس کې یو بنټ شوله، نورې ورکې وینډوز دي لکه اپریټنګ سیسټم دی ورکې، اور ماک اپریټنګ سیسټم ماک تقریبا اپل والا سره چلیږي. نو یو اپریټنګ سیسټم ډېر ضروری دی. نو ما تاسو ته وینډو ایکس پی انسټالیشن وښیلو چې موږ څرنګه هغه انسټال کوی شو، او زه دا امید کوم چې هغه نه به ملګرو څه زده کړي اور خوښه کړي به وي د وینډو انسټالیشن. او هغه ځای ما تاسو ته ویلي چې زه به انشاءالله تاسو ته د نورو وینډو انسټالیشن هم ښیم، د وینډو ویسټا 7 او 8. نو ملګرو، زه خپلې وعدې مطابق سره زه تاسو ته حاضر یم. داسې تاسو ته کتلی شي د وینډو ویسټا انسټالیشن په پښتو ژبه کې. او دا به ملګرو زه تاسو ته درو یا څلورو سبقو کې انشاءالله مکمل کوم. یو یا دوه سبقو کې مکمل کېږي، خو هغه به بیا فایل ډېر ستر شي. که ځینو ملګرو زړه غواړي چې یاره زه ډاونلوډ کړم نیټ نه، نو پاکستان کې ډېرو ځایونو کې نیټ سلو وي، بیا ډاونلوډینګ تکلیف کوي. دې وجې نه درو یا څلورو پاټو کې به زه انشاءالله دا تاسو ته جوړوم. او تاسو ته ما مخکې ویلي وو چې موږ هر یوه وینډو انسټال کوو، سی ډي نه انسټال کوو یا ډي وي ډي نه، نو هغه به موږ بایوس سیټ اپ کې اول د سی ډي روم انتخاب وکړو، دویم هارډ ډرایو، اور که بیا یو ایس بي نه هغه کوو نو بیا به ریموویبل ډیوایس کوم لیکلي وو هغه به موږ پهله انتخاب وکړو، دویم هارډ ډرایو. نو ملګرو هغه به تاسو زده کړي، اور که چا ملګرو نه وي کتلي نو هغه د وینډو ایکس پی انسټالیشن پارټ 1 کې وکړي، هغه ځای موږ مکمل طور باندې تاسو ته طریقه ښیلې چې بایوس سیټ اپ موږ څنګه کوو. نو ملګرو اوس موږ رسو دغه خپل سافټویر موږ کولاو کړو. تاسو ته دغه ځای کې کتلی شي مخکې موږ کومه وینډو انسټال کړې وه وینډو ایکس پی، هغه موږ دغه ځای کې د وي ایم ویر ورک سټیشن چې کومه دې کې انسټال کړې وه. او تاسو ته ما ویلي وم چې یو بل سافټویر د اوریکل ویرچوال باکس، هغه کې موږ دا کار کوی شو. نو زه تاسو ته دا وینډو اوریکل ویرچوال باکس کې درته ښیم چې دا به موږ څرنګه انسټال کوو. ملګرو رسو دا موږ خپله وینډو سټارټ کوو د وینډو ویسټا انسټالیشن. دا مو ملګرو چې کله سټارټ کړله دغه ځای کې ملګرو موږ سره ولیکلو وینډو از لوډینګ فایلز. دا ملګرو اوس د وینډو چې کوم دی د خپل فایلونه سی ډي نه راوچتوي، فایلونه لوډ کوي. دا ملګرو موږ سره اوس کوم سکرین راغللو، دغه ځای کې پاسه تاسو ته کتلی شي انسټال وینډوز، اور دغه ځای کې وینډوز ویسټا، دغه ځای کې دا لینګویج ټو انسټال دی چې کوم لینګویج موږ غواړو، اور دا ټایم اینډ کرنسي فارمیټ، دا کیبورډ انپوټ میتھډ څه کیبورډ کوم یو غواړي. دې ځای کې دا ګورې ډېرو هغه والا دي کوم یو کیبورډ ته غواړي، اردو مو ورکې ګوره شته دی، خو فی الحال موږ کوم ډیفالټ دی هغه کوو. دغه ځای کې موږ نیکسټ بټن وویلو. اوس دغه ځای کې موږ سره راغللو وینډو ویسټا انسټال ناو، سره دا اوس موږ بس وینډو انسټال کوو. اور دغه کوم دوه آپشنې دي وټ ټو ناو بیفور انسټالینګ وینډوز، سره ته څه معلومات غواړې وینډو انسټال کوونې نه مخکې. اور دا ملګرو دا کوم آپشن دی په دې باندې هم ځان پوه کړو. که موږ سره وینډو ویسټا مخکې انسټال وي په دې کمپیوټر کې، اور هغه څه فایلونه کرپټ شوي خراب وي صحیح نه چلیږي، نو موږ دغه ځای نه وینډو ریپیر کوی شو. چې دا بټن موږ کلیک وکړو نو دا به ریپیرینګ هغه ته لاړ شي. او دا اوس موږ انسټال ناو بټن باندې کلیک وکړلو. اوس ملګرو دغه ځای موږ سره راغلو ټایپ یور پروډکټس کی فار اکټیویشن، سره دا پروډکټ کی دغه ځای کې ولیکه
دا 25% وي څه کوم ما تاسو ته مخکې ایکس پی کې ویلو اور دغه آپشن دی اتوماتیکلی اکټیویټ وینډوز وین آی ایم آنلاین چېرې زه کله آنلاین شم نو اتوماتیک اکټیویټ کا وینډو دا مو ختم کړلو هغه نه انتخاب ما ختم کو او ملګرو ما تاسو ته مخکې ویلو چې که وینډو ایکس پی کې مو نه کله کی وغواړي هغه ځای کې مو ورته کی ویر نه کو نو بیا هغه مخکې نه ځي وینډو نه انسټال کېږي خو په ویسټا کې دا خو بې ښه دی چې مو انسټال کوی شو هغه نه بعد مو دی اکټیویشن کوو دا مو نیکسټ بټن وویلو دغه ځای کې اوس لیکلی ډو یو وانټ ټو انټر یور پروډکټس کی ناو چېرې ته غواړې چې اوس دا کومه پروډکټس کی دی د سی ډي کی دی ویسټا والا هغه ته اوس لیکي که مو یس ووایي بیا مخکې نه سي ویلی چې دغه ځای کې بیا کی به لازم مو لیکو خو مو ورته نو بټن وویلو چېرې اوس مو نه غواړو دا ملګرو اوس مو سره دغه ځای کې راغللو دا مو سره وینډو دی دا لکه ویسټا بزنس اور دا څه کوم دی هوم بیسک هوم پریمیم دی دا الټیمیټ دی مو ملګرو ویسټا الټیمیټ تاسو ته انسټالیشن ښیو ټولې تقریبا انسټالیشن د ټولو یو شی دی خو زه بس دا الټیمیټ به تاسو ته وښیم اور دغه ځای کې لیکلي I have selected the edition of window that I purchased چېرې ما هغه وینډو سلیکټ کړله اوس دغه ځای کې موږ ګوره دا سلیکټ کړی دی دا مو هغه وینډو سلیکټ کړل چې هغه ما خستی دی صحیح شوله دغه ځای کې مو دا انتخاب وکړلو اوس دغه ځای کې مو نیکسټ بټن وویلو دغه ځای کې ملګرو دا د مایکروسافټ لایسنس اګریمنټ دی ټرمز اینډ کنډیشن چېرې دا مو I accept the license terms چې دا مو د مایکروسافټ کوم لایسنس هغه وي ټرمز کنډیشن هغه مو منو دغه ځای کې مو نیکسټ بټن وویلو اوس ملګرو دغه ځای کې دي which type of installation do you want دا د اپګریډ آپشن دی چېرې که دې نه مخکې ته کومه وینډو هغه کړي هغه اپګریډ کوې نو دې ځای باندې موږ هغه دا به انتخاب وکړو او دا د کسټم ایډوانسډ دا ځای کې ګوره لیکلی دی انسټال ا کلین کاپي اف وینډوز سلیکټ ویر یو وانټ ټو انسټال اور میک چینج ټو ډسک اینډ پټیشن که موږ پټیشن کول غواړو دغه به سلیکټ کوو او که موږ نوي وینډو انسټال کوو دغه ځای مو سلیکټ وکړو دغه ځای کې موږ کلیک وکړلو ملګرو اوس دغه ځای کې موږ سره راغللو د هارډ ډیسک والا آپشن دغه ځای کې ملګرو تاسو ته کاتی شي ډیسک 0 ان الوکیټډ سپیس 40 جی بي موږ سره اوس دا یو هارډ ډرایو دی دې کې که مو نور ډرایو جوړوو دا خو مکمل هارډ ډیسک 40 جی بي که دې کې مو نور ډرایو جوړوو لکه تاسو ته ما مخکې ویلو سی ډي ای اف اے اور بي همیشه دپاره فلوپي دپاره رسي اے اور بي سی ډي ای اف دا ډرایو جوړیږي دې کې یو لیټر څه کوم دی هغه ته میلاویږي یو ټکی سی ډي روم ته ډي وي ډي روم ته باقي هغه نه بعد یا هغه نه مخکې موږ ته به ټول د هغه والا میلاویږي ډرایو والا او ملګرو دغه ځای کې ریفریش لوډ ډرایور دی او دغه ځای کې ډرایو آپشن ایډوانس دغه ځای باندې موږ کلیک کوو څه دغه ځای موږ کلیک وکړلو دغه ځای کې ملګرو دا درې هغه موږ سره نور راغللو څلور دا فارمیټ ته دا هم کار نه کوي ګوره ډیم دی ډیلیټ هم کار نه کوي ایکسټینډ هم کار نه کوي دغه ځای کې موږ سره یک یو آپشن کار کوي نیو سره موږ نوی ډرایو کوم جوړوو دا اوس ګورې موږ سره لیکلي 40960 دا 40960 که موږ دغه ځای کې اپلای بټن ووایو نو موږ سره به یک یو ډرایو جوړ شي ډرایو سی یک یو ډرایو به جوړ شي هغه باندې بیا موږ وینډو انسټال کوی شو سی خو ما تاسو ته مخکې هم ویلي وو سره همیشه دپاره کم از کم 2 یا 3 ډرایو جوړوو چې سی کې وینډو وي موږ سره که هغه هره به وینډو وي ایکس پی وي 7 وي 8 وي ویسټا وي اور بل ډرایو کې موږ خپله ډاټا محفوظ ساتو که کله هم وینډو خرابه شوله نو موږ سره سی فارمیټ کو اور سی باندې به موږ نوي وینډو وکړو موږ به سره به ډي اور ای کې ډاټا محفوظه پاتې شي نو دا ملګرو اوس موږ جوړوو تقریبا لکه مو دې دپاره 20000 هغه جوړو ایم بي دا 20000 مو ولیکلو دغه ځای کې مو ملګرو اپلای کړلو سپلای مو کړلو دغه ځای کې اوس تاسو ته به وکتی شي چې موږ سره به یو پارټیشن جوړ شي پارټیشن 1 دا ګورې ملګرو تاسو ته کتی شي پارټیشن 1 موږ سره جوړ شو 19.5 جی بي دا موږ سره یو ډرایو جوړ شو اوس کله موږ دا یو ډرایو جوړ کړلو دغه ځای کې اوس ګورې دا نیو آپشن نشته ولې چې دا ډرایو الریډي جوړ دی کې موږ نور مزید نیو نشو جوړوی خو دغه آپشن موږ سره کار شروع کړي دا که موږ دا ډیلیټ بټن ووایو نو دا پارټیشن به موږ سره ډیلیټ شي او که ایکسټینډ ووایو دې کې موږ څه زیاتون غواړو لکه 19 جی بي دې موږ یې سره 25 جی بي کو 20 جی بي کو
څه څوره زیاتوي ایکسټینډ دا مو زیاتوی شو صحیح شوله او فارمیټ کوی هم شو خو نور نیو هغه نه کوي نیو اوس دغه ځای کې موږ کله انالوکیټډ سپیس باندې بیا هغه وویلو نو دغه ځای کې موږ سره بیا ګورئ دا درې کار پرېږدول ویلې څه دي نه خو دا جوړ دی سره یا ډیلیټ کو یا ایکسټینډ کو یا فارمیټ کو دا سره موږ سره دي کې نیو جوړوی شو دغه ځای کې موږ نیو جوړ کړلو اوس دغه ځای کې موږ سره ملګرو پاتې 20958 MB دي کې زه اوس دا جوړوم مثلا 10000 د 10000 مو جوړ کړلو د مو اپلای کړلو دا چې مو اپلای کړلو اوس به مو سره پارټیشن 2 جوړ شي دا ملګرو ګورئ تاسو ته کتای شي پارټیشن 1 اول جوړو د پارټیشن 2 جوړ شو او د پارټیشن 2 کې هم دغه درې آپشن کار کوي او دغه ځکه دا مو بیا هغه کړلو دا ملګرو تاسو ته مخکې ویلو چې په ایکس پی کې مو که ته ډرایو جوړو که لاست ډرایو جوړو څوره جوړو هغه ځکه مو پارټیشن ټایم کې جوړوی شو خو وینډو ویسټا کې یا 7 کې مو څلورو نه زیات نشو جوړوی دغه ځکه لکه موږ دا کوم خالي سپیس دی دې باندې مو هغه وکړلو کلیک مو وکړلو دا زه اوس یوم جوړوی شم خو لکه زه تاسو هسې ښیینې دپاره درته ښیم څېره مو څرنګه هغه کوو 5000 مو ولیکلو 5000 مو ولیکلو اپلای مو کړلو دا ملګرو مو سره اوس پارټیشن 3 جوړ شي دا پارټیشن 3 جوړ شو دا 1 2 3 او دا 4 څه کله مو وکړلو دغه ځکه ملګرو زه تاسو په یم څه دا کله مو 4 باندې وکړلو 5 GB تقریبا څه کم 6 GB مو سره پاتې دی کدی باندې مو نیو کلیک وکړو دا مو صرف بسنده یې کې اخیری ډرایو جوړوی شو لکه 1 2 3 دا 4 جوړوی شو اسې لکه زه تاسو ته مثال خیم څه دغه ځکه لکه مو دا 3 GB کړلو 3000 MB دا مو جی 3000 MB کړلو اوس مو اپلای ووالو اوس مو سره ملګرو دا پارټیشن 4 جوړ شي ډرایو 4 دغه ځکه دا ګورې مو سره 4 جوړ شو خو چې کله ملګرو مو سره اوس د کوم 4 نه بعد کوم سپیس پاتې شو دغه ځکه ګورې مو سره اوس ملګرو لکه ما تاسو په یولو دا مقصد مو چې دغه ځکه ګوره اوس مو سره نیو چې کوم هغه دی آپشن دی دام کار نه کوي ویلې چې دې کې بس اوس مو 4 نه بعد مزید ډرایو نشو جوړوی 1 2 3 4 دا مو جوړ کو اوس دا مو نشو جوړوی د کوم کوم سره دا خو اوس مو سره 3 GB پاتې شو کوم سره 300 GB پاتې وي نو دا مو نشو جوړوی دی وجه نه پکار د چې مو کوم هغه ډرایو جوړو 1 خاص هغه د پاره شو بای ډیفالت وینډو انسټالیشن لپاره 2 3 4 بس 3 4 نه چوک زیات جوړوي نه خو لکه تاسو ته مقصد دا خیالو سره دغه کې چې کوم اخیری کله 4 هغه باندې راشو آپشن باندې راشو نو څو څور هغه وی MB وی هغه ټوله سلیکټ کوو ټولو باندې اپلای وایو چې هغه تاسو په کار باندې رسي دا ویل دغه کې اوس دا ګوري دا فزول پاتې شو خو زه اوس دا لکه دغه کې دا ډیسک فورس کوم دی دا زه ډیلیټ کوم او دغه هغه باندې من تاسو پوښتنه سره دا مو څنګه ډیلیټ کوي شو دا ګوره دغه کې مو ډیلیټ بٹن وویلو او دغه کې ولیکلو if you delete this partition all data stored on it will be permanently deleted سره کوم دی باندې هغه وی ډاټا وی هغه پرمننت ډیلیټ شي نو دا خو مو نوې ډرایو د هیڅ مور کې نشته خو بای ډیفالت دا مو ته آپشن ښیي دا ملګرو مو اوکې کړلو دغه کې مو سره اوس دا 4 هڅ کوم دی دا به ډیلیټ شي دا ملګرو مو سره ګوري ډیلیټ شو 3 شتا 4 ډیلیټ شو اوس دا سپیس کوم سره پاتې دی دا مو نیو بٹن وویلو اور فل باندې ما اپلای کړلو نو دا مو سره مکمل څه کم GB به جوړ شي دا ملګرو مو سره اوس دغه کې هغه راغللو 4 راغللو صحیح شوله مو سره څلور ډرایو جوړ شو 1 2 3 4 اوس دغه کې ملګرو د مو 1 څه کوم دی دا فارمیټ کوي شو لکه دغه کې مو نیکسټ بٹن ګوره دغه کې کار کوي اور 2 باندې کار کوي صحیح شوله اوس د 1 مو فارمیټ کړلو کوم نیکسټ بٹن وي هغه خپل فارمیټ کوي خو بهرحال مو بیا اوس تاسو ته اول ښیي چې دغه کې مو اول فارمیټ کوي شو ایکس پی کې څرنګه مو فارمیټ بٹن وایو ماغه یو ډرایو فارمیټ شي او اتوماتیکلی هغه باندې وینډو انسټالیشن سٹارټ شي خو دغه کې لا وینډو انسټالیشن مو ته ور نه ښیي څو پر خپل فارمیټ شي او دغه کې ملګرو اوس مو دا پارټیشن 2 دا مو تاسو ته فارمیټ کوو دا ګورې مو فارمیټ بٹن وویلو
بیا ما هغه وارننګ راکړو چې که څه ډاټا یا ډیلیټ شي اوکې مې کړلو. او دغه ځای کې ملګرو اوس خیال کوو چې کله هغه شروع وي فارمیټینګ شروع وي دا آپشن یې ټولې کار پرېږدي. ګورئ ټول ډیم شو یو هم کار نه کوي ولې چې دا اوس موږ ته ښکاري نه خو لکه دا اوس لګیا دی فارمیټینګ کوي. څه کله فارمیټ مکمل شي دغه ځای کې به دا آپشن یې ګورئ کار شروع کړو. دا ملګرو مو اوس فارمیټ کړلو دارنګې مو دا فارمیټ کوی شو خو دا به مو چې کله وینډو انسټال کړو بیا به تاسو ته فارمیټینګ وښیو. اوس فی الحال مو پارټیشن 1 باندې هغه راوستلو کرسر سلیکټ مو کړلو نیکسټ بټن مو وویلو. څه نیکسټ بټن مو وویلو ملګرو دغه ځای کې کاپینګ وینډو فایلس دا وینډو کوم فایلونه دي هغه کاپي کوي. دا اوس د وینډو ویسټا انسټالیشن مو سره شروع شولو. او دغه ځای کې ملګرو دا ایکسپینډینګ فایلس دغه ځای کې دا ډېر ټایم خلي ویلې څه وینډو انسټالیشن اندا دی ویلې دا ایکسپینډینګ فایلس کوم دي دا وینډو انسټالیشن دی اور دا انسټالینګ فیچر دی اور دا انسټالینګ اپډیټس دی اور اخري کمپلیټینګ انسټالیشن چېرې انسټالیشن کوم کمپلیټ شي هغه دی آپشن دی. نو ملګرو دا زه تاسو ته وره خپل ویډیو جاري ساتم چې دغه ځای کې 1-2% شروع شي چې تاسو ته دا پته ولګي. دا ګورئ 1% شروع شو اوس 2 شي نو زه به تاسو ته انشاءالله دا هغه وښیم. دا ګورئ 2% شو. اوس زه خپل ویډیو اف کوم دا پیله سبق ختموم دویم سبق سره به زه انشاءالله تاسو ته بیا حاضرېږم که خیر وي.